ګاونډي هیواد پاکستان کې یو بل ناورین پنجاب ایالت کې د مړو درځنونه جوړ سوي جهاد ښه په درس شروع دی. دا چې پنجاب ایالت کې څه پیښ سوي د برید مسؤلیت چا منلی د مرګ ژوبلې کچه څومره ده ویډیو بشپړ تعقیب کړئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. په لاهور کې چاودنې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه مینه کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې چاودنه په یوه موټر سایکل کې د ایښودل سوي بم په نتیجه کې په انارکلي سیمه کې سوې چې د لاهور تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه ده. د جرمني د DPA خبري اژانس د راپور له مخې یو سیمهیز چارواکي محمد عثمان یونس وویل چې روغتون ته د ماشومانو په شمول 26 ټپیان رسول سوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. دې ډلې په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی. دې ډلې وروسته له هغه بریدونه ډیر کړل چې د پاکستان له حکومت سره د بندیانو د خلاصون او د سولې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP په پاکستان کې د اسلامي شریعت د نافذېدو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان حکومت پرون په لویو ښارونو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو اعلان وکړ. د وروستي خبر له مخې د بلوچ بیلتون غوښتونکو غورځنګ بلوچ نیشنل آرمي اعلان وکړ چې دا برید دوی کړی دی. د دې ملتپالې ډلې ویاندوی په یوه ټویټ کې لیکلي چې نن یې د لاهور په انارکلي کې دښمن ته ګزار ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.